السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د سریلانکا چې کوم دریو T20 میچونه سریز شروع کیږي. سبا اولنی میچ دی د افغانستان وخت مطابق دغه میچ 2 بجې شروع کیږي، پاکستان وخت مطابق دغه میچ 2 بجې شروع کیږي او دغه میچ په کوم ګراوند باندې دغه ګراوند مکمل هیستوري سره کوم چې د بوینګ د پاره اساس ګارد دغه پیچ د بیټینګ د پاره اساس ګارد دی او سبانه میچ د افغانستان د پاره چې کوم یو لوبغاړي دی هم د سره کوم ویډیو سره تر اخره وګورئ، پر معلومات نه خبر شي او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. راځو ملګرو د ارس نه مخکې افغانستان دغه سکواډ طرف ته افغانستان دغه سکواډ سره کوم چې رقم لوبغاړي په کار دی افغانستان په دغه ټیم کې چې سبا اولنی T20 میچ کوم سریلانکا سره دی او درې T20 میچونه سریز شروع کیږي. دغه میچ افغانستان لپاره ډیر زیات ضرور ګټل پکار دی، دغه سریز افغانستان لپاره ډیر زیات ضرور ګټل پکار دی. کوم تاسو وګورو نو دغه سریز تقریبا چې شروع شوی د افغانستان اولنی ټیسټ ټیم وبیلو، درې واړه ون ډے میچونه افغانستان ټیم وبیل او په دغه T20 سریز کې افغانستان ټیم له کامیابی په کار ده کنه. دغه T20 سریز د افغانستان ټیم وبیلی نو افغانستان ټیم ډیر سخت مشکلاتو سره مخ شي. د افغانستان کرکټ فینس دي هغه به د افغانستان د کرکټ د ټیم نه ډیر سخت مایوس شي. کوم کارګردګي چې افغانستان ټیم په ورلد کپ کې کړې و هغه کارګردګي افغانستان ټیم اوس نه شو کوي، خو دعاګانې به کوم ملګرو چې افغانستان اول T20 میچ کې په دویم T20 میچ کې په دریم T20 میچ کې مسلسل کلین سویپ سریلانکا ته ورکړي. بالکل کولی شي افغانستان په ټیم کې دا کوالټي شته چې افغانستان ټیم سریلانکا ته کلین سویپ ورکړي، شکستونه ورکړي، ماتې ورکړي، افغانستان دغه سریز په خپل نوم باندې کړي. سبا اولنی میچ دپاره سره زه خپلې خوښې یولس لوبغاړي شریک کوم، تاسو هم راسره ضرور خپله رایه په کمنټ شریک کړئ چې کوم لوبغاړي په کار دي چې سکواډ سره شریک کوم چې کوم سکواډ په کار دی. سباني میچ کې رحمان الله غربت په کار دی، ابراهیم زدران، حضرت الله زازی، محمد نبی، نجیب الله زدران، ګل بدین نائب، عظمت الله عمرزی، قیس احمد، کریم جنت، نوین الحق او فضل الحق فاروقي. دغه زما د خوښې یولس لوبغاړي په دې کې سپینران هم شو، دوه قیس احمد او محمد نبی، په دې کې آل راونډران شو، محمد نبی شو، ګل بدین شو، عظمت شو، کریم جنت هم شو، په دې کې دوه مین فاست بالران هم شو، کم دوه فاست بالران چې اته اورونه راځي، نوین الحق او فضل الحق فاروقي. دغه میچ د امبولا انټرنیشنل کرکټ ګراوند چې کوم دی دغه د بیټینګ لپاره اساس ګار دی. ته ولې بیټینګ په کوم ټیمو کې هم کامیاب دی، که دویم بیټینګ په کوم ټیمو کې هم کامیاب دی. لکه په دغه بیټینګ کې به افغانستان ته په دویم بیټینګ کې په اولنی بیټینګ کې مشکل نه وي ان شاء الله. که سریلانکا ولا هدف ورکړي هم چیس کولی شي، افغانستان یو غټ ټارګټ هم ورکولی شي، افغانستان په ښه بالینګ هم کولی شي. دغه میچ د افغانستان وخت مطابق چې کوم دی په 6 بجې شروع کیږي او د پاکستان وخت مطابق 9 بجې شروع کیږي. تاسو هم راسره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې دغه کوم سکواډ چې ما تاسو شریک کړو دغه کې تاسو په ذهن باندې کوم بدلون په کار دی، کوم لوبغاړي په کچول په کار دي. سبا میچ کې افغانستان ټیم لپاره اولنی بیټینګ په کار دی، دویم بیټینګ په کار دی. که اولنی بیټینګ شي افغانستان ټیم څومره سکور وکړي باید څومره هدف ورکړي، که دویم بیټینګ شي افغانستان څه کول په کار دي. تاسو هم سره ضرور خپل رایه په کمنټ کې شریک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه، ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او په دې وجه باندې شریک کړئ چې د افغانستان د بریا په هیله باندې ټول ملګري خبر شي، افغانستان ته دعاګانې وکړي او بعضې ملګرو ته پوښتنه هم کول چې په څو بجې باندې دغه میچ دی، ټول ملګري دغه ټیم د حال نه خبر شي چې په دې ټیم باندې میچ دی. نو ویډیو سره ضرور شریک کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه او موږ سره ضرور خپل رایه په کمنټ کې شریک کړئ. د الله په امان.